چې کم سړی د بل مسلمان په پټو خبرو او په عیبونو ورپسې شو الله جل جلاله په ده ورپسې شي او په چا پسې چې الله ورپسې شو نو دی به رسوا کی تر دې کده په کور کې هم ناسي الله تعالی به رسوا کی. الرحمن الرحیم قال النبي صلی الله علیه وسلم لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم رواه البخاری. وقال علي رضی الله تعالی عنہ ابصر الناس من نظر على عیوبه. دی حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوو سيزونو نه منع فرمایلی ده. یو دا چې د خلکو غیبتونه مکوئ، په چا پسې پشیشه داسې خبره کول قبیل پره دا خبره سړی په تا پسې وکي نو ته په دې خفه کېږي یا هغه ته دا ورسیږي او د هغه په مخ کې دا وشي نو پې خفه کېږي، دې ته ویلی کېږي غیبت. او دویم ولا تتبعوا عوراتهم، او د خلکو پټې خبرې پټ رازونه عیبونه دا مه لټوئ، په دې مه ورپسې کېږئ. دې حدیث کې ورسره نور تفصیل ذکر دی چې کم سړی د بل مسلمان په پټو خبرو او په عیبونو ورپسې شو الله جل جلاله په ده ورپسې شي او په چا پسې چې الله ورپسې شو نو دی به رسوا کی تر دې کده په کور کې هم ناسي الله تعالی به رسوا کی. نو د نورو خلکو د عیبونو نه قلاریدل پکار دي، په خپل ځان باندې او سوچ فکر پکار دی چې په ما کې څومره هغه عیبونه دي. په دې وجه علي رضی الله تعالی عنہ نه نقل دي چې ابصر الناس ډیر لیدونکي په خلکو کې هغه دی من نظر علی عیوبه چې د چا په خپل عیبونو باندې نظری ځان ته وګوره چې په ما کې کم عیب دی دا د ځانه ویستل غواړي، د خلکو عیبونه لټول د خلکو پټې خبرې هغه راښکاره کول او په هغې پسې ورپسې کېدل دا نه دي پکار. په دې وجه هغه عارفین وایي کم چې هوښیار خلک دي وایي الله تعالی د دوه سترګې انسان له ورکړي د دې دپاره چې په دې یوه سترګه باندې د خلکو خوبیانې معلومه وه او په دې بله سترګه باندې خپل عیبونه هغه معلومه وه. نو من خلک دواړه سترګې هغه د خلکو عیبونو ته یې نیولې دي او خپل عیب ته اړ وګورو. نو په دې وجه باندې خپل هغه عیبونه کتل پکار دي، د نورو د عیبونو نه هغه لکه قلاریدل پکار دي. اوس خپل اصلاح سړی کوي او د خپلو عیبونو نه به ته څنګه خبردار کېږي چې تا کې یو خبره عیب دی او بده در پورې ښکاري او ته خپله اصلاح کې. امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې د دې یو 4 طریقې ذکر کړي دي چې یو سړی خپله اصلاح کول غواړي او یو سړی خپل عیبونه معلومول غواړي چې د ځان یې لرې کړي. د هغې 4 طریقې دي ځکه په خپله باندې اکثر سړی زیات نشي معلومولی. پښتو کې متل دی خپل بد د ولو منځي، خپل بد د ولو منځي د ولو منځ چاته نه ښکاري، نو خپل بد هم اکثر سړي ته نه ښکاري. نو د بل په ذریعې باندې د اصلاح کولو طریقه هغه امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي ده. اول نمبر دا د اصلاح طریقه ده چې د یو شیخ او د استاد چې هغه کاملی او هغه فراست والی او هغه په خپله یو دیندار کسی د هغه مجلس کې ته کینې، د هغه په مجلس کې ته د هغه نه خبرې زده کې، د اصلاح خبرې زده کې، د عیبونه ستا دي تا ته هغه په ګوته کوي او ته یې د ځانه لرې کې. نو اوله طریقه چې د یو استاد او د یو شیخ چې کامل دینداره سړی متبع د سنت سړی او د دین پابندي د شریعت پابندي دا په مجلس کې کېناستل، خپل عیبونه معلومول او د ځانه لرې کول او خپل اصلاح کول. دویمه طریقه هغه دا ده چې یو مخلص او دینداره ملګری د هغه په ذریعې باندې خپله اصلاح کول چې ستا یو مخلصه ملګری هغه تا ته د نیکۍ او د ښې خبرې حکم کوي او تا کې کم عیب دی، کومه بدي ده، کم ناروا کار دی د هغې راته نشاندهي کوي او ته یې د ځانه وباسي. کومه خبره تا کې بده ده یا ته داسې خبره کې چې هغه خبره ویل ښه نه تا ته د هغې نشاندهي کوي چې دا تا ته مناسب نه وه، دا خبره مه کوه. 2 طریقې شوې. درېیمه طریقه د دشمنانو په ذریعې باندې خپله اصلاح کول، ځکه دشمن د سړي هغه چې هغه سیوا د بدې خبرې نه هغه نه کوي. په دې وجه زموږ په دې مشرانو کې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه هغه ته به یو کس خطونه را لیږل او په هغې کې یو مخالف کس و او په هغې کې به ورته ډېر بد رد او کنځل وغیره دا به ورته پکې لیکل. هغه به دا کتل یو خیره کې دی بیمار شو، چې کله بیمار شو او څه وخت 2-3 میاشتې وشوه دا خطونه لکه رانغلل. نو ده تپوس وکړو چې زما یو ملګری و هغه به ما ته خطونه را لیږل او دا ډېر وخت وشو خط رانغی. نو شاګردانو او کم خدمتګار چې و هغه وایي چې خط خو راځي جي، خو په هغې کې لکه داسې بې پیدې خبرې او کنځل ویلي چې موږ تاسو ته وښایو. نو موږ وایو چې دی هسې هم بیمار دی نور به لکه خفه شي او ته تاسو قمقل یې که نه، د هغه بد رد په ما پورې نښلي نه، خو د هغه خط زه په دې وجه باندې پړاوهم که چېرته واقعي داسې د اصلاح خبره پکې چې په ما کې یو غلطي او هغه ما ته نه معلومه، زما متعلقین ما ته نشي ویلی، نو هغه په ذریعې خو به ما ته معلومه شي که نه.
نو درېیمه طریقه د خپل اصلاح دا ده چې ستا مخالف ستا دشمن ستا بدخوا سړی دی هغه ستا متعلق یو خبره کوي ته سوچ وکړه چې په ما کې دا غلطي شته او که نشته که بالپره دا غلطي په سړي کې وي نو د ځانه دې وباسي او که نه نو بیا په خپله د خوشحالۍ خبره د ځان له به لګیای. او څلورمه خبره د اصلاح طریقه هغه دا ده چې په عامو خلکو کې سړی اوسیږي او ګرځي او دی ګوري چې کم کار په یو سړي پورې بد ښکاري نو هغه کار نه دی ځان ساتي ځکه چې په بل کس پسې پورې یو کار بد ښکاري او هغه پې خراب ښکاري په معاشره کې نو که دغه عمل او دغه کار ته کې نو ته هم بد ښکاري که نه. نو په دې وجه لقمان حکیم صاحب قول شیخ سعدي رحمت الله علیه په ګلستان کې نقل کړی هغه وایي چې دا نه چا تپوس وکړو چې ادب از کې اموختی چې ادب دې د چا نه زده کړی دی هغه ورته وفرمایل چې از بې وقوفه چې ما د بې وقوفو کسانو نه هغه ادب زده کړی هغوی د بې وقوفانو نه سړی څنګه هغه ادب او عقل زده کوي هغه ورته وایي چې ګوره کم کار په هغو پورې زه وینم چې بد ښکاري د هغې نه ځان ساتمه ځکه چې په هغه پورې بد ښکاري خو په ما پورې هم بد ښکاري که نه. نو دا د خپل اصلاح او د عیبونو معلومولو څلور طریقې دي. اول نمبر د یو کامل استاد شیخ چې متبع د سنت او شریعت دي د هغه مجلس اختیارول او د هغه نه خپل اصلاح کول. دویم د خپل دوست دیندار ملګري نه اصلاح کول. او دریم نمبر د دشمنانو او بدخواهانو په ذریعه خپل اصلاح کول. او څلورم نمبر په عامه معاشره کې ته اوسېږې او د هغې کې ته د چا پورې بد کار ښکاري او یو خبره پورې بده ښکاري د هغې نه ځان ساته. اصلاح به دې په دې طریقه باندې کېږي. او که نن سبا موږ خو د ډېره کمزوري راغله که یو سړی موږ ته زموږ غلطي په ګوته کړي یو سړی زموږ هغه خراب عادت موږ ته وښیي نو الټه موږ هغه ته لکه ښکارېږو او الټه ورسره بد رد او لکه خبرې ورسره بندو نو دا غلطه طریقه ده. څوک چې هم موږ ته زموږ یو غلطي په ګوته کړي په ښه طریقه نو د هغه دې موږ شکریه ادا کړو او د ځانه دې غلطي هغه وباسو. که څوک راپسې یو خبره وکړي اول سوچ به کوو چې دا خبره په ما کې شته او که نشته که بالپره په ما کې وي نو زه به اول دا خبره د ځانه وباسمه او هغه ته به د انتقام جذبه او په زړه کې نه ساتمه بلکې ځان خپله اصلاح به کوم. الله تعالی دې زموږ د ټولو اصلاح وکړي او د یو بل نه ګریوانونه دې الله تعالی موږ هغه قلار کړي او د خپل اصلاح توفیق دې الله موږ ته رانصیب کړي.